شیان ورکوو. خدای دې وکړي چې د 1 کروړ په سامان یې ورکوو یې تصویر نه راولو. بل خدای دې وکړي چې 1 کروړ پې راکوي ستا تصویر موږ نه اخلو ستا نوم اخلو. دا د الله د رضا دپاره دا کار موږ کوو. که زه یم که زما د پلارجان دی که زموږ ورونه دي د دې چمن د غریب ولس په خدمت په شپه ورځ ولاړ یو دې زموږ سره کومک کوئ امانت راستوئ موږ به در دا غریب. السلام علیکم جوړ بخیر ګرانو کتونکو اورېدونکو. په هر ویډیو کې وایي 1 نیمه میاشته کې د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه بنده ده. دلته غربت زیات دی، دلته ډېره لاچاره او غریب ولس شتون لري. موږ هره ورځ دا نارې وو تقریبا سهار د 8:30 بجو څخه بیا در 4 در 2 بجو پر در غرمې موږ پر کورو باندې ګرځو د سامانونه وړو. خو نن بختنانه موږ دغونه پیسې نه درلودلې چې موټر کرایه کړو یا په موټر ته تیل ور واچوو او کورو لرې ورسو. نو دوی مې ټوله دلته راوغوښتله. یو خو زموږ دا اصول دی شیان ورکوو. خدای دې وکړي چې د 1 کروړ په سامان یې ورکوو یې تصویر نه راولو. بل خدای دې وکړي چې 1 کروړ پې راکوي ستا تصویر موږ نه اخلو ستا نوم اخلو. دا د الله د رضا دپاره دا کار موږ کوو. دغه شیان مې دلته راوړل، دغه غریبان مې راغوښتله. تاسو کتای شئ دېرش کورنۍ سامان دی. کومو خلکو چې زموږ سره مرسته کړې ده کور یې ودان، الله پاک دې په هغه دنیا کې په ښه ورولي. ډېره مننه. خو دغه ولس پر موږ ته حق لري راسئ کومک مرسته وکړئ. دا مې هم زکات دی هم خیرات دی هم صدقه ده. هسې هم روژه را روانه ده، تقریبا 2 میاشتې ورته پاتې دي. راسئ د روژې شی اوس لا دا خلکو ته سره وکړئ. که حسابونه کې چیرې فکري یاست اوس یې ولیکئ، خپل زکات او خیرات ورکړئ. په وس کې به مې در سره نوټ یې کړئ ویې لیکئ چې روژه راغله دغه حسابه څخه دا حساب وباسئ. نو تی چې موږ ته هر روپۍ راستوئ. که زه یم که زما د پلارجان دی که زموږ ورونه دي د دې چمن د غریب ولس په خدمت په شپه ورځ ولاړ یو دې زموږ سره کومک کوئ امانت راستوئ موږ به در دا غریب ولس پرې رسوو. زموږ د پلارجان څخه هم ډېره مننه چې موږ تشویقوي او د دغه کار لپاره هره شپه قرآن قسم راکوي چې د بل حق به بچی نه خوري. ډېره مننه. الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما خپل زوی ملتپال ته دا وویل چې رایه وه خو د خپل کور ته یې مې ورکړو. د خپل کور ما دا نن په بازار کې ما کور ته نن دا شوق سوی و چې برای ما نه ویوي کور ته اوس په الکوان ته په دکان کې ویل مال کور یې ته په دکان کې خېش کړي بیا کور ته یوسې ماښام بیا پوخ کړي. مګر دا کور ډېر موږ ته پروت و. دا مې د بل حق بالی خپل مې نه بالی. او یو دغه ځای زما د ملت خوښ دی، د ملتپال زما دغه ځای خوښ دی چې دا اوس ډېر خلک د ده د دا ویډیو شاته ولاړ دي او د هغه یوه تصویر هم نه دي کې راغلی. زنانې ناستې دي، ماشومان ولاړ دي، سپین ږیري ولاړ دي، ګوډان ولاړ دي، غریبان خلک ولاړ دي، عزت والا خلک ولاړ دي چې د هغه تصویر ویډیو د نه راوستلې ده نه کوي. او دا زما ورته وصیت دی چې د چا تصویران د چا ویډیو به نه کوي. خیر ورکوي د دا کس مه کوه. دی قریبان لري، ماله لري، کلی لري، شناخت لري، بازار لري، دوستان لري. نو دی هغه کسونه یې ونیوئ ته په فکر اخته یې. دا فکر نه دی، دا زموږ د خپل ولس سره مینه ده، د خپل ولس سره زموږ مدد دی. ټیک دی د دې به لاسونه کمزوري دي، به د ځای نه شي راکشولی. موږ یې راکشوو د خلکو سره، موږ سر په خلاصېږي. موږ یې راوړو او دوی ته یې ورکوو، د دوی پر نامه یې راوړو او دوی ته یې ورکوو. انشاءالله موږ په دې کې په خپله فریضناکه یو. الحمدلله شکر دی دغو نه خدای موږ ته راکوي چې موږ خپله وخورو.